ولسمشر غنی سعودی عربستان ته تللی خو ولې؟ ګران لیدونکو السلام علیکم. د مطلب له شریکېدو وړاندې چینل حتمن سبسکرایب کړئ. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن شنبه ماسپښین د یو رسمي سفر په موخه سعودي عربستان ته لاړ. ښاغلی غنی به د حج عمرې تر ادا کولو وروسته د سعودي له پاچا ملک سلمان بن عبدالعزیز او نورو چارواکو سره هم وګوري. د یادولو ده چې سعودي عربستان ته د ولسمشر غنی سفر 2 ورځنی دی چې ټاکل شوی د دغه هیواد له چارواکو سره پر بیلابیلو مسایلو خبرې وکړي، خو په دې اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي چې په کومو مسایلو به غږیږي. ولسمشر غنی په تېره جون میاشت کې د اسلامي همکاریو سازمان غونډه کې د ګډون لپاره سعودي عربستان ته تللی و او هلته هم د سلمان بن عبدالعزیز او نورو چارواکو سره کتلي و، خو یوازې 2 میاشتې وروسته یو ځل بیا په رسمي سفر ځي. د یادولو ده چې سعودي د هغو هیوادونو له ډلې څخه دی چې د افغان حکومت په مشرۍ او مالکیت د سولې له بهیر څخه ملاتړ کړی دی. تر دې مخکې د کعبې امام او خطیب هم په یوه فتوا کې په افغانستان کې د عامو خلکو وژل او ځانمرګي بریدونه حرام بللي وو. ښاغلی غني پر داسې مهال سعودي عربستان ته سفر کوي چې له تېرو 3 ورځو را په دې خوا د قطر مرکز دوحه کې د امریکایي او طالب استازو نه هم پړاو خبرې پیل کړې چې تر ډېره ګمان دا دی چې ولسمشر به د سولې روانو خبرو په اړه عربستان له چارواکو سره ګوري. دا چې عربستان په سیمه کې یو سیاسي او اقتصادي قدرت دی او په پاکستان او طالبانو باندې اغیز لري، نو ښایي غني دا انګېرلی وي چې عربستان ښایي په دغه مذاکراتو کې د افغانستان د نظام په ګټه تمام شي. په هر حال طالبانو ویلي چې ټاکل شوي تر راتلونکو 2 ورځو له امریکایي چارواکو سره خبرې بشپړې شي. تاسو د ولسمشر غني د سفر په هکله څه نظر لرئ؟ بل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. دا نورې ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل حتمن سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په لویو بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.